السلام علیکم ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. خوښ شوم چې له تاسو سره په یوې بلې نوي او په زړه پورې ویډیو کې سره یو ځای شم. نن مو داسې یو ښکلي ویډیو تاسو برابره کړې ده. خدای دې وکړي چې تاسو ترې خوند واخلئ او کوشش وکړئ چې زموږ ویډیو تر پایه وګورئ. نو زموږ مقصد دا نه ده چې دغه ویډیو موږ تاسو ته برابره کړې ده او په یوټیوب کې محجنو اپلوډ کړې ده نو تاسو به ترې بده اغېزه وکوئ. نو کوشش وکړئ چې ترې خوند واخلئ او زموږ تنه دغه یو لارښوونه ده، تاسو ته یې موږ ښیو. زموږ د ویډیو عنوان ده د واده لومړۍ شپه. یعنې هر څوک د خپل په ژوند کې د واده شپه تجربه کوي. په دې باره کې ځانګړی معلومات غواړئ نو تاسو څخه هیله کیږي تر پایه پورې له موږ سره اوسئ. خواږو اوریدونکو، ستاسو لپاره د پیغلې انجلۍ شرمګاه صحي شکېدلو یوه تر ټولو اسانه طریقه درښایم، ځکه چې ځینې هلکان د واده پر شپه د سیل پرده د شکېدلو په اړه ډېر فکر کوي او په دې وجه د خپله ښځه ډیره په تکلیف کوي. هسې هم انجلۍ د واده اولې شپې کې ډیره ویرېدلې وي. اول هلک لپاره پکار ده چې د خپلې ناوې سره لومړی باید مینه وکړي او هغه ډاډه کړي چې هیڅ ستونزه نشته. د خبرو په منځ کې د هغه په جسم باندې یا د هغه په بدن باندې لاس ووهي. د لاس وهلو سره سره د هغې پر شونډو باندې د خپلې شونډې کیږدي او دې سره د انجلۍ په خوند کې راځي او انجلۍ ډیره ګرمیږي او دغه شرم هم خلاصي. تر ټولو مخکې پر غین مو د زیتون یا نور کوم تیل وي پرې ښه مالش کړئ چې ښه مو دا غین نرم شي او له دې نه وروسته د خپل غین د ښځې په شرمګاه ښه وسولوئ او هغه چې په شوق کې راشي. ګرانو دوستانو، کله چې مو ښځه شوق کې راشي نو ستاسو کولی شئ په قراره د منډلو کوشش وکړئ. په مینه یوه زوروره جټکه هم ورکړئ. په منډلو سره به ستاسو میرمن د کوس پرده یا د فرج پرده وشکېږي. په دې سره به ضرور درد وکړي او لا هم داسې ښځې شته چې په له دې سره به زوفت هم وکړي خو ورته وارخطا نه شي. دا زوفت داسې نه ده چې زړه قلب یې ودرېده، زړه یې ودرېده، نه، دا یو د څو دقیقو لپاره ښځه ډېر له درد، ځکه دا ډېر قوي درد ده. وروسته له څو دقیقو که چېرته ښځه مو زوف کړی وي نو څو دقیقو وروسته بېرته بیداره کېږي او وروسته به دغه ختم شي، یعنې دغه درد به ختم شي. او د سیکس څخه وروسته تر 1 ساعت پورې د خپل کوتک او د هغې شرمګاه ونه مینځئ، بلکې په یوې پستې یا نرمې کپړې یا ټوټې باندې پاک کړئ، ځکه چې دغه پاکول په پستې ټوټه ښه وي. او بل زما عزیزانو، که چیرې مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس زموږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې هم د ګنټې نشان ووهئ چې له راتلونکو ویډیوګانو نه هم تاسو خوند واخلئ او ترې خبر شئ. که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو هم لایک کړئ چې زموږ ویډیو ستاسو نور ملګرو ته هم ورسیږي.